استثناء ده هغه غر چې وي ښایسته او شنه بوټي پکې ولاړ خو وروسته د دې نه په دې باندې هغه غر مشهور شو چې په کوم غر کې موسی علیه السلام ته تورات ورکړل شو او دارنګې هغه غر چې مشهور شو چې په کوم کې د موسی علیه السلام په ملګرو باندې چې 80 کسانو الله عذاب راولېږه ټول مړه کړل او د دې د رستنی جواب قسم سره زیات مناسبت دی ان عذاب ربک لواقع او د دې تخصیص یې ذکر وکړو چې یو خو تورات کې د عذابونو ذکر ډېر زیات و دا چې رستوي کتاب مستور مراد نه تورات ته بل خبره دا چې مشرکین هغه دا اهل کتاب منل دا یې دې مشرکین د کوئی تور قدر کاوه پیژاندای نو الله د شاهد په شکل باندې دا او ذکر پیش کړو بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی وتور قسم دې په تور غر باندې معنا هغه غر چې پاره کې د الله په مخالفینو باندې او دارنګ وسو ګستاخانو باندې د الله د خوانه عذاب راغلی نو د دې مناسبت ان عذاب ربک لواقع بالکل مناسب واضح ہے وکتاب مسطور او په کتاب لیکل شوی کی مراد نه تورات ته او دا غي مناسبت مکر ډېر د تورات کې د عذابونو ذکر ډېر زیات وو فی رق منشور پاغپانو خورورو کې رق هغه نری پانه توي کله کاغذ نه کله سرمنی نه چې لیکل پکې دلې شي منشور معنا خوري وری والبيت المعمور او پاکور ابا کرشی باندې الله فرمای پاغي مې قسم دی والسقف المرفوع او قسم په دې چت مضبوط باندې چې کړه دا مضبوط چت ته چې قیامت راځي دا برابر ورځيږي والبحر المسجور او پاک سمندر د کرشی باندې یا مسجور چې ور څخه بل کرشی وي ځکه قیامت نه وړاندې په دې سمندر با اور ولګيږي د ټول په شان صدا وکشي دلته بشي اوس دا ټول په دې باندې شاهد دي ان عذاب ربک لواقع فاتح شو کتاب مسطور کې شک نشته خبره جوړ ده رقم منصوب بیت معمور نه مراد شه بیت معمور نه چا خسره بیت الله او معمور څه ذکر وایي چې تعمیر چا کړو ابراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یا بیت معمور لکه حدیث کې راځي چې دا کوم اسمان کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پښپد معراج باندې ما ته الله رب العزت کو خو چې هر ورځ هغه ته اویاز زره ملائک دا داخلي کې د الله د عبادت او بندګۍ لپاره او تر دا وخت پورې هغه چاول ورنوته دا غي نمبر نه راغلی هغه وخت چې دا بادشاہ او معمول تذکر چې په عبادت ملائکه باندې سره آباد دي بحر مسجور زمانی دي یو معنا غبا سمندر د کرشه د وبونه او دیم مسجور چې ور په لګول شوی وي قیامت نوړان دی په دې سمندر باندې اور ولګي پټول څنګه ور بواخلي ان عذاب ربک لواقع دا ټول شاهد دی په دې باندې چې عذاب رب تا واقع کېدون کې مالهم من ذاتین نبی دا غیر پارچوک د پکون کې یوم تمور السماء مورا هغه ورځ چې او بچور د اسمان مورن په چور د سره دا مضبوط اسمان او دا وسقف المرفوع سے تعلق دی دا مضبوط چت با الله فرمایي د شتاو کم چې ویل تاسو حیران شئ یوم تمور السماء مورا هغه ورځ چې او بچور د اسمان په چور د سره وتسير الجبال سيرا او دا مضبوط غرونه دا بروان شي پروانه دل سره فويل يومئذ للمكذبين نو هلاکت په دا ورځ په تکذیب کوونکو دا څوک دي الذين كفروا هم في خوض يلعبون چې دای په باطل مشغولتیا کې لګیا دي دوی کوي يوم يدعون الى نار جهنم دعا فاغورا چې په دې کو به بوتل شي دوی جهنم ته په دې کو سره
لاس به ونیسي ټیله به ولور کوي داسې ټیلو ټیلو باندې بوځي. یوم یدعون هغه ورځ چې روان به کړی شي په ټیلو ټیلو سره ور د جهنم ته دعن په ټیلو ټیلو هذه النار التي ورته وایي به دا دی وره کنتم بها تکذبون چې تاسو یې تکذیب کوئ نه مانه. اوس ښه ورته وګوره افسحر هذا آیا پس جادو دی دا ام انتم لا تبصرون یا تاسو هیڅ نه وینئ څه چل دی. اصلوها ورننوځئ هغې ته فاصبروا صبر وکړئ او لا تصبروا یا صبر ونه کړئ سواء علیکم دواړه برابر دي په تاسو. انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا خبره دا ده سزا درکولی تاسو دا چې وایي تاسو کوونکي. ان المتقین فی جنات ونعیم متقیان په باغونو په نعمتونو کې وي فاکهین خوشحالي به کوي بما آتاهم ربهم په هغه نعمتونو چې ورکړي دوی ته رب دوی ووقاهم ربهم عذاب الجحیم او اوبه ساتي دوی لره رب دوی د عذاب جهنم نه. کلوا واشربوا ورته ویل کېږي به خورئ څکئ هنیئا په خوشحالۍ سره بما کنتم تعملون وایي د هغې وایي تاسې عمل نه کول. متکئین علی سرورین تکیې به وهلي په کټونو باندې سرور کټونه مصفوفة سب په سب پراته وي مصفوفه سب په سب پراته وي. وزوجناهم بحور عین او په نکاح کې به ورکړو موږ دوی ته ښایسته ښځې ښایسته سترګو والا. والذین کسان چې ایمان راوړی واتبعتهم ذریتهم او تابعداري کړې ده د دوی بچو د دوی بإيمان په ایمان سره الحقنا بهم یو ځای به کړو د دوی سره ذریتهم بچي د دوی وما القناهم من عملهم او کم بنه کو د دوی نه د عملون دوی نه من شیئن څه شی. کل امرئ بما کسب رهین هر څوک به د هغه عمل چې کړی وي انتظار کوونکی. هر سړی به د خپل عمل په انتظار کې وي که هغه جزا د خیر وي او که د شر وي په دې انتظار به ټول ولاړ وي. وامددناهم بفاکهة او زیاتوو موږ دوی ته میوې ولحم او غوښې مما یشتهون دا نه چې دوی غواړي. یتنازعون فیها کاسا اخري به د یو بل نه په هغې کې کاسې ډکې د شرابو لا لغون فیها نه به وي په دې فایدې خبرې په هغې کې ولا تأثیم او نه ګناه. ویطوف علیهم غلمان او ځي راځي په دوی باندې هلکان لهم چې هغه به د دوی وي داسې به نه چې د بل ځای نه به راغلي غلا به ترې وکړي نه د دوی به غلمان لهم هلکان به د دوی کأنهم لؤلؤ مکنون ته به وایې دا ملغلرې دي پټې ساتل شوې چېرته به پرې ګرد و غبار لګېدلی نه وي بلکل تا به معلوم چې ساتلي ورېښم وکړي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخ به چې ځینې په ځینو باندې تپوس به کوي یو بل نه. قالوا دی به وایي انا كنا قبل فی اهلنا مشفقین یقینا ومنګه مخکې د دې نه دنیا کې فی اهلنا په خپلو خاندانونو کې او په خپلو کورونو کې او په خپل اهل کې مشفقین یریدونکي د الله نه دنیا کې موږ د الله نه یریدلو. فمن الله علینا احسان وکړه الله په موږ باندې وقانا عذاب السموم او وی ساتلو موږ د هغه عذاب د ګرمې هوا نه عذاب السموم هغه عذاب چې ګرمه هوا لري هغې نه موږ الله څه کړو محفوظ یې وساتلو. انا كنا من قبل ندعوه ګوره ورته کمال ته وګورئ که نه دا زما دې ورته په څه ملاوېږي. انا كنا بسې ومنله انا كنا من قبل یقینا ومنګه وړاندې د دې نه په دنیا کې ندعوه موږ به اواز الله ته کاوو ندعوه د هغه نه به م غوښتل د هغه نه به م سوال کوو د هغه ته به م ویلې چې راورسېږه را مدد شي او چې بل ته اواز کړی هغه به دا ویلې چې کنا من قبل ندعوه په کومه خوله به یې وایي. فمن الله علینا احسان وکړه الله په موږ باندې ووقانا عذاب السموم او ویې ساتلو موږ دغه عذاب د ګرمې هوا نه. انا كنا من قبل ندعوه لکه زه مفتي نه یم د الله بندګانو چې مفتیانو چې ورشئ ما ولې ترجمه نه وباسئ اشنا مخلوق دی دا. انا كنا من قبل یقینا ومنګه وړاندې د دې نه ندعوه دعا مغفره د الله نه انه هو البر الرحیم یقینا د الله دې احسان کوونکی مهربان. فذکر
فند ورکا پو قرآن فما انتا بنعمت ربکا بکاہن مراد تینا قرآن دے پس نیتا پا نعمت رب تاوانی چی قرآن دے بکاہن توریتی کاہن آگتا وی چی دعوی دا علم غیب کری او دارنگی دروغ وی ولا مجنون او نلیوانے مجنون آگا چی بی نظم او بی پیدی خبری کوي نو تا نتوریتی ستانا خیار او ستانا زیرکا او ستانا پویدون کے ستانا پسیح ستانا بلیغ ستانا عقل پا دنیا کی بندشتا دے سرد اللہ کو نعمت بان چی قرآن دے نتوریتی او نچی لیوانے بلکہ تا دا طول خلقنا خیار او دا طولنا عقل من او دا طولنا پسیح و بلیغی ام یقولونا آیا دیوائی شاعرون شاعر دینا تربت انتظار کو بیہی دتا ریب المنون دا حادثے دا مرگ دوی پدی فکر کی پراتے دی چیزا خو یو کس دے او دارنگی یو حادثے سر مخابق شمن بشی قل تربتور تاثم انتظار کوئی فإنی ماکم للمتربتین یقین انظر تاثر انتظار کون کریما ام تامرهم احلامهم یا حکم کئی دویتا دا دوی عقلنا بحاظا پدی تنافذ فی القرآن بانے چی سو کوئی شاعر دے سو کوئی سرے مجنون دے او دارنگی قرآن مبارک کے شعر ہو دارنگی دیونتو برتوائی اللہ فرمائی دا سخبر دا دا وقت دوی عقلنا وی ننا دا ام فمانا دا بل باندے بل هم قوم طاغون ام هم قوم طاغون مانا بل هم قوم طاغون دا یو قوم دے دا حد نتیرون کیو سرکش دا خبر دیو جنہ کئی ام یقولونا یا وائی دی تقولہو دی نبی دا قرآن رضان نجوڑ کرے دے بل لا یؤمنون نا تارزان نجوڑ کرے ندے دا دعوت دے غلط تا بلکہ دوی کی ایمان نشتے دے فلیاتو بی حدیث مثلی کدا تا جوڑ شوی کتابی و تم انسان دام انسانان دی تم بشر دام بشر دی راجوڑی کنے دی پشانتا کنا بشر دا بشر مقابلہ کولی چی کنا فلیاتو بی حدیث مثلی مرادیوڑی یو جملہ دے پشان فصاحت و بلاغت و پرشتے ویلو کے انکانو صادقین کئی دے رشتے پدی خبر کی ذات تا دزان نجو کرے ام خولقو من غیر شئین یادوی پیدا کرشوی بغیر سمقصدنا من غیر شئین بغیر دسنا چگنا دوی سبا امر او نحن متوجہ کی گی دا غلط دا سومر چی اللہ پیدا کلی دے طول دا امر او نحن متوجہ دی ایوسرکو انسانو روست راضی اللہ فرمائی ساتھ خیل انسان مرسی محمد پر خود لیشی دتا بتا امر او نحن اللہ دا خوان متوجہ کی گی ضرور بر اللہ دا خوان متوجہ کی گی ہوتا ام خلقو بهم من غیر شئین یا پیدا کرشے دوی بیر سمقصدنا بیر سسیزنا چی دوی تبا امر او نحن کی گی ام هم الخالقون یا دوی پیدا کون کی نہ دوی پیدا کون کی دی او نہ دوی دوی پر خود لکی گی ام خلق السماوات والارض یا دوی پیدا کن اسمان و زمکا اغیم نے پیدا کری بل لا یقینون بکر یقین لدی ام عندهم خزائن ربک یا دوی سردی خزانے درفتا ام هم المسیطرون یا دوی مقرر کرشوی دی پر تقسیم دا غیبن سم مسئلہ دا خزانے وسردی یا خزانے زمانی پر تقسیم میں دوی مقرر کری کہ بستاز خواہی چارت شیور کوئی اغور کری اللہ فرمائی نوصر خزانے سا ادما پر تقسیم میں مقرر کری دی ام لهم سلمن یا دوی دی پارا سے پوڑی دی اندر پائیگانی دی یستمعون فیه چی غوز دی پاگئی چی بڑے ہوتا غوگی کے پوڑی بڑے خداو حتی غوگی کے لچارت تقسیم کی گئی یوری ام لهم سلمن یاد دوی پارا پوڑی دی یستمعون فیه چی غوز دی پاگئی کی وخطن کیسو چی با ورخطلی فلیاتی مستمعهم پس را دیوڑی اگا دعوت کون کے دا برا خطو دوری دو اگا چی دعوت کئی چی ما وریدر دی اگا دی راوڑی فلیاتی مستمعهم نو را دیوڑی دعوت کون کے دا وریدلو بی سلطان مبین دلیل کارا چی دا خبر و ما واوڑا دلا دلیل راکیس ام له البنات ولکم البنا بنون یاد اللہ نون دیو تاثر زامن یو خبرم سینا دا ام تسألهم اجرم یا تغوار دینا پدی بیان من سمزوری فهم من مغرب مسکلون چی دی داغیر تاوان نگرانا پیسوی دی ام عندهم الغیب دا غیب دا دو مانا دی ام عندهم الغیب یا دا دو اسر دی علم دا غیب چی واحدا فهم یکتبون نداغی لکی
او یا د غیب نه مراد لوح محفوظ دی او یکتبون معنا فیصلې کول دي یا د دوی سره دی لوح محفوظ فهم یکتبون چې هغه پاره کې فیصلې کوي او لیکي څه شی دی ورسره ام یریدون کیدان یا دی غواړي چل کول فالذین کفروا کسان چې کفر کړل هم المکیدون هم دوی مکر کې کمزوري کړی شوی دي ام لهم اله غیر الله یا د دوی لپاره حاجت پوره کوونکی د سوا د الله نه هغه هم نشته دی سبحان الله عما یشرکون پاک د الله د هغه شریک د الله شریک کوي وان یروا کسفا من السماء او کچری وګوري دوی کسفا ټوټې من السماء د برنا ساقطا دا پریوتونکي قالو دی وی یقولو دی وی سحاب مرکوم وریځ لاندې باندې فذرهم پردوی حتی یلاقو تر دې چې ملاو شي وځي شي یومهم الذی فی یسحقون د ورځې دوی هغه سره چې دوی په هغه کې بېهوش کړی شي یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا هغه ورځ چې پیدا باندې ورکړي دوی ته دوی چلونه څه شي دنیا کې چې څه کوي دا په ګټه باندې دا نشي ولا هم ينصرون او دنه باندې امداد کړي شي وان للذین ظلموا اجتنام د پاره کسانو چې ظلم کړي عذاب دون ذلك مخکې د عذابنا چې هغه د دنیا مرزونه دي یا عذاب د قبر وان للذین ظلموا اجتنام د پاره کسانو چې ظلم کړي عذاب دون ذلك سوا د غینا چې هغه د دنیا عذابونه دي او یا د قبر عذاب دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلقنا نه پوهیږي واصبر لحكم ربك او صبر کوا فیصله در افساتا فانك باعيننا یقینا انت زمارو برو یلا وای وسبح بحمد ربك او تسبیح وایا سبحان در افسارا حين تقوم کله چې تودېږي ومن الليل او دشپینا فسبحوا تسبیح وایا الله وادبار النجوم او په وخت شاګر دول ستورو کې ادبار النجوم نه مراد هغه دوه رکعاته د سحر سنت دي او یا مراد ادبار النجوم نه هغه د سحر دوه رکعاته سنت او دوه فرض نو بیا دا څلور رکعاته خو راجح قول دا دی چې ادبار النجوم نه مراد هغه چې ستوري شاکی معنا سبا راوخیږي بیا ستوري کار نه کوي نو هغه وخت دوه رکعاته سنت دا وکړه لکه څنګه چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه سبا راوخو ته سم د سیبه سنت وکړه او حدیث کې دام راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت ډېر مختصر کول وګړي نه کول حتی چې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما بکره په کذا چې الحمد کې ویل ویلا ټول په تعالی له ول سبب په وس خوش الحمدلله داخل په دین باندې پوه شو په خوا به جمعه ترال ناسو مولا به یو ځل وته انت قامک به تبرغه کې برات بیا به وته بیا برغه کې بنات درېم مې چې پاتې درابغه بلکې سنت ټیم نه سنت وکړي شته ودا څنګه وای سپینګر نه تاسو غلي زارم ته پته نه لګيږي هر سپینګر نه تاسو وکړه په دې نه پوهیدل چې دا څنګه سوال راوړي چې کول پکار دي ادا دې مال نه وای دا په فانی نه پوهیدل څه ودا راته او کجا پوهیدل دا کار امام کا نو به غمنه سو امام وته بعد وته پام دې چې هغه څه ته براله الکه سنت ټیم نه دي دغه نه په خاطر سمسارو و چې خبره ته وکی وای دا یو تاسو په هغه نه پوهیدل و څه پوهه وکړه کنه چې دا کار دی ولی کوي پوهیدل دا وکړه دا خپل نمونه او لیکي کنه